بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ذبیح الله زاهد یم، د بیولوژي د ښوونکي په حیث غواړم د 11م ټولګي د بیولوژي یوه په زړه پورې موضوع تاسو ته وړاندې کړم. د نننۍ ورځې د موضوع عنوان مو دی حجره او محیط یې. ګرانو زده کوونکو، په تېرو درسونو کې مو ولوستل چې حجره له دریو مهمو برخو څخه جوړه شوې ده، چې یو یې حجروي غشا یا سل ممبران، همدا رنګه د نباتاتو په حجرو کې د حجروي غشا ترڅنګ حجروي دیوال هم شتون لري. دویم ډول یې سایتوپلازم او هسته و. راځو حجروي غشا ته، چې حجروي غشا مو په تېر درس کې مو دا هم زده کړل چې حجروي غشا له دوو مالیکولو فاسفولیپید څخه جوړه شوې، چې د فاسفولیپید یو مالیکول هایدروفیلیک او بل مالیکول یې هایدروفوبیک دی، یعنی یو مالیکول یې اوبه خوښونکی او بل یې د اوبو څخه تښتېدونکی خاصیت لري. هغه چې اوبه خوښونکی دی هغه د حجرې بورین طرف ته یا بهر اړخ ته، او هغه چې اوبه د اوبو څخه تښتېدونکی دی هغه د حجرې داخل طرف ته دی. حجروي غشا یا د حجروي غشا له لارې مواد داخل حجرې ته او د حجرې څخه بهر تیریږي، یعنی حجروي غشا د موادو د تیریدو او راتیریدو لاره ده. ځینې مواد حجرې ته په اسانۍ سره تیریږي، ځینې مواد په سختۍ سره تیریږي او ځینې مواد بالکل د حجرې له غشا څخه نه تیریږي. تاسې په انځور کې وینئ ځینې کوچني مالیکولونه د حجرې د غشا څخه د حجرې داخل ته تیریدلی شي، خو لوی مالیکولونه هغه د حجرې د غشا څخه نشي تیریدلی. په تېرو درسونو کې مې ولوستل چې ټولې عملیې چې د موادو د انتقال یا د موادو د خارجېدو په اړه دي هغه د حجروي غشا له لارې صورت نیسي. حجروي غشا چې قابل یا انتخابي نفوذ قابلیت لري، د دې قابلیت یا د دې خاصیت له مخې حجره د موادو د کنټرول دنده پر غاړه لري، یا حجروي غشا د موادو د کنټرول دنده پر غاړه لري. موږ ولوستل چې د حجروي غشا له لارې موادو لیږدونه صورت نیسي، یعنی له داخل څخه برون یا بهر محیط ته. زده کوونکو له تاسو څخه یې پوښتم د موادو لیږدونه څه شی ده؟ که تاسې راته ووایئ احمده. بالکل د ژوندیو موجوداتو په بدن کې له یو ځای څخه بل ځای ته د موادو حرکت او تیریدنه یعنی ترانسپورت ته لیږدونه وایي. د ژوندیو موجوداتو په بدن کې چې کوم مواد له یوه محیط څخه بل محیط ته تیریږي دا د لیږدونې یا ترانسپورت په نوم سره یادیږي. اوس راځو دې ته چې د حجروي غشا له لارې د موادو تیریدل په کومو طریقو سره صورت نیسي. د حجروي غشا له لارې د موادو تیریدل په دوو طریقو سره صورت نیسي، چې یو یې فعاله لیږدونه یا اکټیو ترانسپورتیشن دی، او دوهمه یې غیر فعاله لیږدونه یا پاسیو ترانسپورتیشن دی. د حجرې د غشا له لارې مواد په دوو طریقو سره صورت نیسي، چې یو یې فعاله لیږدونه یا اکټیو ترانسپورتیشن، دویم یې غیر فعاله لیږدونه یا پاسیو ترانسپورتیشن. راځو له دې دواړو څخه یې موږ او تاسې غیر فعاله لیږدونه تر مطالعې لاندې نیسو. هغه مطالعه کوو چې غیر فعاله لیږدونه څه ته وایي. غیر فعاله لیږدونه یا پاسیو ترانسپورت چې دی دا د انرژۍ د لګښت څخه پرته له یو محیط څخه بل محیط ته د حجروي غشا له لارې د موادو تیریدلو ته پاسیو ترانسپورت یا غیر فعاله لیږدونه ویل کیږي. چې د غیر فعاله لیږدونې تر سرلیک لاندې موږ او تاسې دوې عملیې مطالعه کوو، چې یو یې د نفوذ یا انتشار عملیه چې په انګلیش کې ورته ډیفیوژن وایي او په پښتو کې ورته خپرېدنه وایي. ډیفیوژن، خپرېدنه، انتشار یا نفوذ.
او دوهمه د اسموس عملیه ده. دواړه د غیر فعال لیږدونې اړوند موضوعات یا عملیې دي. په دواړو عملیو کې انرژي په مصرف نه رسېږي. راځو د انتشار یا نفوذ یا ډیفیوژن عملیه تعریفوو او پیژنو. د غلیظ محیط څخه رقیق محیط ته د موادو ایونونو او یا ایونونو تیریدلو حرکت ته نفوذ یا انتشار عملیه ویل کیږي. ځوانانو غلیظ محیط دلته معنا دا ورکوي چې په کومه برخه یا په کوم ځای کې د یوې مادې ذرات ډېر وي هغه محیط یوه مادې پر نسبت غلیظ دی. له غلیظ محیط څخه رقیق محیط ته په خپل سر د ایونونو حرکت او تیریدل د ډیفیوژن یا خپرېدنې په نامه سره یادېږي. راځو د دې انتشار یا خپرېدنې د عملیې یوه لنډه ویډیو ګورو. موږ او تاسې په دې ویډیو کې ګورو چې د قلم دوه څاڅکه رنګ یو په یوه ګیلاس اوبو کې او بل په بل ګیلاس اوبو کې اچوو. دلته وینو چې د قلم دا رنګونه په خپل سر په ګیلاس کې یا په اوبو کې د حرکت په حالت کې دي. ځوانانو تاسې عملاً مشاهده کوئ چې سور رنګ او شین رنګ په دوو مختلفو ګیلاسونو کې اچول شوي او د هغې حرکت پرته له انرژۍ سره ترسره کیږي. ځکه که موږ وغواړو که ونه غواړو دا حرکت ترسره کیږي. یعنې د موږ له مخې د موږ له طرفه یا د موږ له لوري په دې باندې کومه انرژي نه ده مصرف شوې. په عیني توګه تاسې وینئ سور رنګ او شین رنګ په ګیلاس کې په منظم ډول د خپرېدو په حالت کې دی چې دغه حالت ته ډیفیوژن انتشار یا خپرېدنه وایي. اوبه د حجروي غشا له لارې لومړی یوې حجرې ته او وروسته له هغو حجرو څخه نورو حجرو ته نفوذ یا انتشار کوي. یعنې اوبه د حجروي غشا له لارې لومړی یوې حجرې ته ځي، د هغو حجرې څخه بلې حجرې ته هم نفوذ یا انتشار کولی شي. همدارنګه په اوبو کې کوچني منحل مالیکولونه هم د نفوذ د عملیې په واسطه د حجروي غشا له لارې حجرې ته داخلیږي. که چیرې د ژوندیو موجوداتو د تنفس عملیه په نظر کې ونیسو، هغه که حیوانات دي که نباتات دي، د ګازونو تبادله د اسموس د عملیې په واسطه صورت نیسي. د نباتاتو د پاڼو د کوچنیو سوریو یعنې ستوماتا څخه یوه اندازه زیاتې اوبه تبخیرېږي چې د دې په نتیجه دغو اوبو د تبخیر په نتیجه کې نبات مړاوی کیږي. که چیرې د دوهم ځل لپاره نبات ته اوبه واچول شي، د ریښو له لارې د نفوذ د عملیې په واسطه جذبیږي او نبات د دوهم ځل لپاره تازه کیږي. یعنې د تازه کېدو صورت تازه کېدل هم د اسموس د عملیې په واسطه ترسره کیږي. تاسې ولیدل چې اسموس عملیه د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې څومره اهمیت لري، ځکه چې د ژوندیو موجوداتو تر ټولو یوه مهمه عملیه چې د ژوند لپاره یې حیاتي ده، یعنې د تنفس عملیه، هغه هم د اسموس د عملیې په واسطه صورت نیسي. د درس موضوع په همدو ځای خلاصېږي. راځو یوه جمعبندي کوو د ټول درس چې موږ نن په نننی درس کې څه ولوستل. د لومړي سر نه که چیرې وګورو، موږ حجروي غشا وپېژنده، ځکه چې حجره مستقیما د حجروي غشا له لارې د محیط سره په تماس کې ده، او دا مو ولوستل چې د موادو انتقال د حجروي غشا له لارې صورت نیسي. د موادو انتقال مو وپېژنده او د هغې طریقې مو زده کړې چې حجرې داخل ته مواد په څو ډوله یا په څو طریقو سره داخلېدلی شي. ومو لوستل چې که له تاسو څخه وپوښتم مواد حجرې ته په څو طریقو سره داخلېدلی شي؟ آفرین، په دوو طریقو سره، فعاله لیږدونه، غیر فعاله لیږدونه، اکټیو ترانسپورټیشن، پاسیو ترانسپورټیشن. راځو ځوانانو د دې موضوع اړوند هغه پوښتنې چې زموږ تاسو په ذهن کې پیښیږي هغه هم یو د بل څخه پوښتو. راځو لومړی پوښتنه، حجرې ته د موادو تیریدنه په څو طریقو سره صورت نیسي؟ آفرین احمده، ډېر ښه، ماشاءالله، په دوو طریقو سره.
که چیرې د دې طریقو پوښتنه درڅخه وشي الهامه تاسو ځواب ویلی شئ؟ بالکل ماشاءالله آفرین. دوهمه پوښتنه غیر فعاله لیږدونه هغه لیږدونه ده چې په لومړي انتخاب کې موږ ته ویل شوي په هغه کې کمه اندازه انرژي مصرفیږي. په دویم انتخاب کې راته ویل شوي هغه لیږدونه ده چې زیاته انرژي پکې په مصرف رسیږي. په دریم کې راته ویلي دي هغه لیږدونه ده چې پکې انرژي مصرفیږي او کله پکې انرژي نه مصرفیږي. په څلورم کې لیکل شوي هغه لیږدونه ده چې په انرژي پکې په مصرف نه رسیږي، یعنی هغه لیږدونه ده چې په هغو کې انرژي مصرف نه لري، انرژي نه پکې مصرفیږي. د تاسو پر نظر کوم ځواب په دې کې سم دی؟ ډیر عالی بالکل. څلورم ځواب هغه لیږدونه ده چې په هغې کې انرژي په مصرف نه رسي. دا و د نن ورځې درس. تر بیا پورې ښه وخت او ښې چارې.